و دا ستا دپاره مې راوړي خړ ګلونه راواړوه څړیو راوړي مې غوځاخې دي څنګه چل دی سادهګله تللي نو پورته وره لمه ګډې داسې پرتې دي ښه لکه تیارې نه چې راولېدلې او موږ هم دلته ډډه واچو نه دی یاره کینو څه به وکړو چې لاړ شو سادهګله زه چې ځو غرمه ده د ډوډۍ ټیم به هم نږدې نږدې نازانونه دي نږدې به یي هغه د خپله روانې شوې زه چې زه د خیر نه یاره راځه لکه فاینه یاره زما یو تکلیف دی نه دی یاره یاره خدای شته نه دی یاره زه چې کله د سیرو والا ګاډی نه هغه ګلونه چې پیچلي او واده والا هلک چې پکې ناست هغه چې زه کله وینم یاره چې زړه مې بد کېږي والله دا به ولې خبرې هلته رانه ډاکټر تپوس وکړو وایي ته ولې هر وخت زوب کېږي مې ګلپوش ګاډی چې وینم وایي هلکه هغه د اجانو دي والله زړه کې مې ګوتې مه وه د مجرد په زړه کې چې خوشحالي ګوري لکه د ریاضي په کتابونو کې چې شعرونه سمه ښایسته خبره دې وکړه خفه ناست دی السلام علیکم وعلیکم السلام سادهګله السلام علیکم شاهینه خیر څنګه خفه ناست دی سادهګله ما خو داسې اراده کړې وه چې زه به دې غره ته لاړ شم هلک کور کې لرګي نه وو شاک راوړم خو خبر شوم چې په سویډن کې کاپیر قرآن کریم سوی دی ډېر زیات بېسور وم ډېر خفه وم لرګو ته ملا نه بس قرآن کریم یې څنګه سوی دی بس قرآن کریم یې سوی دی دا دنیا چې جوړه ده دا هوا چې چلیږي او دا دنیا چې آباده ده دا د قرآن کریم برکت خو دا داسې خلک دی جاهل خلک دی نه پوهېږي او زموږ مسلمانان هم بس کمزوري دي نه ولې کمزوري دي ورځو پسې چېرته سوی دی راځئ سادهګله هغې خلکو سره زموږ وس نه رسېږي ولې نه رسي بس الله جل جلاله دې دې خلکو خپله مخنیوی وکړي نه نو زمونږ وس څنګه نه رسي زه پسې ځمه که نه جز یو سادهګله مونږ جز یو زموږ به څه په وس کې څنګه زمونږ په وس کې نشته ته ګوره ته پرېږدئ سادهګله چېرته ځې وروره حوصلې نه کار واخله څنګه حوصلې نه کار واخلو قرآن مجید یې سوی دی دا څنګه چې دا حوصلې نه کار واخلي خدایه یا ربه موږ مسلمانان په دې معاف کړه خدایه زمونږ هېڅ وس نه کېږي زمونږ هېڅ وس نه کېږي خدایه د مسلمانانو موږ په دې منې شه خدایه موږ په منې شه ربه زمونږ هېڅ وس نه کېږي او د قرآن مجید د حفاظت وعده تا کړې ربه دا ملک ته خالقه خدایه دا دنیا پې چپه کړه دا ټوله دنیا پې چپه کړه بس دی سادهګله سادهګله زه پسې ځمه نه زما ټولو مسلمانانو ته دغه پیغام دی چې د اسلام د حدودو څخه په کلکه دفاع وکړي ځکه دا دنیا چې روانه ده دا نظام چې چلیږي دا هوا چې چلیږي دا لمر چې راخیږي دا سیندونه چې روان دي دا هر څه د قرآن کریم د برکت کله چې په دنیا کې یو کلمه ویونکی هم پاتې و
قیامت به نه قایمیږي دنیا به همدغه شان دی دا نظام به همدغه شان روان دی مسلمانانو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې ورونه شي من معاف که خدایا من معاف که